الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. ډیرو قدرمنو عزتمنو عزیزانو، الله جل جلاله موږ او تاسو باندې ډیر رحم او کرم کو چې میاشت رمضان مبارک موږ او تاسو باندې بیا راوستو او دغه روزي الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې فرض کړی دي. نیوازی دا چې الله تعالی دا روزي په موږ او تاسو باندې فرض کړی دي، بلکې تیرو امتونو باندې هم الله جل جلاله دا روزي فرض کړی وي. لکه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، موسی علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام باندې هم دا روزي فرض کړی وي. یو بداویم چې دا ایام البیس چې ورته ویل شي چې په هر میاشت کې 3 ورځې سړی روزي نیسي، چې دا روزي چې 14 او 14 او 15 دا دي ته ایام البیز وایي. ایام البیز د دې فلسفه به داسې درته واضح کم چې ایام البیز روزي چې دي دا د حضرت آدم علی نبینا صلی الله علیه وسلم دی په خپل پزان باندې نظر منلیو. هغه نظر داسې و چې آدم علیه السلام په وجود کې په دې سینه کې یو ورځ یو تور داغ ولګېدو، نو چې داغ ولګېد دویمه ورځ هغه داغ زیات شو، نو دریمه ورځ هم هغه داغ توروالی داغ د اولې ورځې او د دویمه ورځې په پرتله ډېره زیاته شوې وه. نو جبریل علیه السلام راغی آدم علیه السلام ته وفرمایل چې ای آدم علیه السلام، نو ته به 3 ورځې روژې ونیسي او روژه چې کله نیسي دا به هم د اوربشې په ډوډۍ باندې نیسي، او چې روژه ماته هم په اوربشې په ډوډۍ باندې به افطاریه کې روژه به ماته. نو آدم علیه السلام چې کله روژه ونیول اوله ورځ هغه مرض الله رب العزت ادرول، هغه توروالی یو څه اندازه کم شو. دویمه ورځ چې بیا روژه ونیول الله جل جلاله بیا هغه توروالی د اوله ورځې په پرتله بیا کم شو. نو دریمه ورځ روژه چې ونیول الله جل جلاله هغه توروالی داغ هغه ختم کړی د سینې نه. نو کله چې سینې نه هغه توروالی داغ ختم شو، نو الله رب العزت نو تا آدم علیه السلام په ځان نظر ومنل چې زما چې تر څو ژوندی یم دغه ورځې به 14 14 15 دغه ورځې به زه روژې نیسم. دا روژې د حضرت آدم علیه السلام سنت مونږ ته پاتې دی. نو دا چې د آدم علیه السلام سنت مونږ ته پاتې دی دي ته ایام البیز وایي، ځکه چې آدم علیه السلام په سینه مبارکه کې تور داغ ولګېد، نو دغه روژو په وسیله باندې الله تعالی چې دا یې صدقه کړ او الله رب العزت ته دغه روژې ډالۍ کړې. الله کریم د هغه توروالی هغه د سینې نه په سپینوالی بدل کړ. ایام البیز معنا دا ده چې هغه ورځې چې آدم علیه السلام باندې الله تعالی یو امتحان راوست چې په سینه کې توروالی راغی او بیا دغه روژې ونیولې، نه بیا هغه روژې په وسیله باندې الله کریم د هغې د سینې هغه مرض توروالی لرې کړ، نو دې ته ایام البیز وایي. نو دا سنت د آدم علیه السلام موږ ته پاتې دی. نو فلهذا نو دې ته ایام البیز وایي. او ثوابت یې څومره دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په هر میاشت کې ایام البیز روژې نیسي هغه به داسې به یې لکه ټول کال چې دی روژه وي. ذکر د دې آیات مبارکه کې چې الله کریم فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها،
چا چې یو نیکی ته راتګ وکړ یو نیکی ادا کړ الله تعالی به د هغې دپاره لسچنده ثوابونه اجرونه الله وله ورکوي نو د میاشت کې درې دېرش ورځې دي نو دغه درې ورځې چې دی روژه وي لکه ټول میاشت چې روژه وي نو فلهذا چې یولس میاشتې څوک دغه هر میاشت کې درې ورځې روژې ونیسي لکه ټول کال چې دی روژه وي نو ایام البیض دا د حضرت آدم علیه السلام د روژو دا روژې سنت طریقه موږ ته پاتې وه هغې په ځان نظر منلی و په ځان یې واجب کړي وو موږ دپاره سنت دي ثوابت یې دومره دی لکه ټول کال چې تو روژه یې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین